تیرکال په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو زرګونه افغانان وژل شوي دي. جګړه د چا په ګټه ده؟ ډیره مهمه ویډیو د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي په تیر یو کال کې افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. د امریکا او طالبانو سره د تیر کال په فبروري میاشت کې د سولې تړون لاسلیک شو چې له هغه وروسته وسلوالو طالبانو پر امریکایي ځواکونو هیڅ کوم برید نه دی کړی او د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په 2019 کال کې 10 امریکایي سرتیري وژل شوي وو، په داسې حال کې چې له طالبانو سره تر هوکړې وروسته یې هیڅ کوم سرتیري ژوند نه دی بایللی. د سولې مذاکره کوونکي پلاوي بیا وایي دا ځل به بیا بحثونه سخت ستونزمن او لانجمن وي، ځکه چې له یوه اړخه د سولې په تړاو د دواړو لورو په ارادو او نیتونو کې ستونزې شته او له بل اړخه د دواړو لوریو د غوښتنو ترمنځ هم واټن زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په افغانستان کې د ټرمپ د سولې له تګلارې دفاع کړې ده. نوموړي په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د ټرمپ د سولې تګلاره بریالۍ وه او د دوحې تړون له امله په یو کال کې هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی، خو د 12 لسیزو جګړو پر مهال زرګونه عام افغانان وژل شوي دي. که څه هم د تیر 2020 کال عوامو لپاره خلکو وژنې شمیر معلوم نه دی، خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون بیا وایي چې هېواد کې روانې جګړې د زرګونو کورنیو ژوند اخیستی، خلک مو کډه شوي، وژل شوي، ژوبل شوي او لا هم د سولې پاتې ارمان ته نه دي رسېدلي. پمپیو داسې مهال په افغانستان کې د واشنګټن پلان بریالی بولي چې امریکایي ځواکونو له جګړو خوندي دي، خو خونړۍ جګړه هره ورځ د افغانانو ژوند اخلي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.